رحمان الله صاحب څه ډول غواړي د روژې په حواله باندې؟ د روژې په حواله استاد صاحب مونږ دا وایو چې په روژه کې د ټولو نه غټ دغه چې کم دی دا سکون دی. په روژه کې د زړه سکون سیوایي خلک پکې خپل 15 وخته مونځ کوي، خوب پکې خوب برابري، کاروبار پکې ښي، ماښام پکې شربت خوراکونه دا پکې سیوایي. هغه خلک کوم چې دا خوبونه کوي او بیا بې ځایه ګرځي، څوک پکې چکې کوي، تاشونه کوي او ناوخته پورې هسې ناست وي، هغوی دپاره څه پیغام لري؟ هغې ته استاد صاحب دا پیغام دی چې هغوی به یو د سهار مونځ نشي کولی، یو به په پټو سترګو لاړ شي، زر زر به یو څو نوڼې والي او بس کټ ته به ور وخیږي. نو چې د سهار مونځ دې ونه کو نو زمونږ بنیاد چې دی دا ړومبی د سهار مونځ دی د روژې. نو چې د سهار مونځ ونه شو نو پپله خو بیا پروت به نو مازدیګر او ماښامه پورې به پروت ټول مونځونه نه لاړلو. جی نو څه وایي چې دا مونځونه پابندۍ سره کوي، ذکر عبادت کوي، قرآن تلاوت کوي؟ د قرآن تلاوت پکار دی، 15 وخته مونځ او 10 پکار دی، مونږ له ټولو له پکار دی. نو زمونږ به روژه هم برابر یو، مونږ به هم برابر یو. ډېره زیاته مننه. ډېر